سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. سایبر پښتو ته ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو نن انشاءالله په ملټي ډایمنشنل ایریز باندې کار کوو او دا به وایو چې ملټي ډایمنشنل ایریز څه ته وایي. راځو زه تاسو ته ایریز باره کې ووایم نو دغه ایریز چې دي موږ دې ته ویلیوز ورکړي دي. نو که تاسو وګورئ دا یو بل سره څه داسې ریلیشن نه لري. خو که موږ راشو دې ملټي ډایمنشنل ایریز ته راشو او دلته وګورو که اوس دلته موږ دغه رو تاسو د دې ایرې وګورئ چې دلته ما نامه لیکلې ده، بیا مې فور ایگزامپل ایج ورکړی، بیا مې د هغې سیکس ورکړی، بیا مې د هغې نه بعد چې دی د هغه ډپارټمنټ ورکړی. صحیح ده. نو اوس دا خپلو کې یو ریلیشن کې چې یاره دا کامران دی، د 20 ایئرس ایج دی، میل دی او کوم ډپارټمنټ کې دی، دغه ډپارټمنټ کې سټډي کوي یا دغه ډپارټمنټ د پورې ریلیټډ دی. نو دا یو ریلیشن د دوی ترمنځ جوړ شو. خو که زه دلته وګورم صحیح ده په یو ایریا کې، نو مطلب څه داسې کنیکشن نه جوړوي. نو ملټي ډایمنشنل همدې ته وایي چې د یو څخه زیات روز او کالمز پکې وي. که تاسو دلته وګورئ دلته دغه هوریزنټل کوم دغه چې دی دا د دې روز دي او دا تاسې چې ګورئ دا ورټیکل کوم ویلیوز چې دي دې ته د دې کالمز ویل کېږي. نو که لنډ موږ داسې ووایو چې هر هغه ایریا چې د یو څخه زیات رو یا کالمز ولري هغې ته ملټي ډایمنشنل ایریز ویل کېږي. نو دا د همدې لپاره استعمالو چې کوم ریلیټډ ډیټاز خپله کې دي. فور ایگزامپل دا یو ټیبل دی، صحیح ده، چې نیم، ایج، جنډر او کلاس. نو داسې یو ټیبل چې هغه خپلو کې ریلیشن ولري نو هغې نه موږ په ایریز کې څنګه کولی شو استفاده وکړو، هغه ټیبل څنګه په جاوا سکرپټ کې د ایرې له لارې موږ یوز کړو. صحیح ده. نو بیا موږ څه شی کوو، ملټي ډایمنشنل ایریز څخه کار اخلو او ملټي ډایمنشنل ایریز استعمالو. دا مو باید ډېر ذهن کې وي او دې ته مو پام وي چې موږ د دې دپاره روز کریټ کوو او کالمز کریټ کوو. د روز دپاره خپل انډکس دي او د کالمز دپاره خپل انډکسز دي. صحیح ده. راځو په دې باندې پریکټیکلی کار کوو. فور ایگزامپل زه راځم دلته یو ویریبل اخلم او یو ایرې جوړوم. صحیح ده. او زه ورته ویم چې یاره فور ایگزامپل ما سره دغه ایرې ده چې څه شی دی، همدغه ایریا به زه ستاسو راوالم. فور ایگزامپل همدغه دلته چې کومه ایریا ده دغه ایگزامپل چې دی همدا به زه راواخلم. صحیح ده. که زه ورته ووایم چې یاره داسې چې یاره کامران ویټ ا منټ، که دلته زه دا کاپي پیسټ چې دا به ښه وي. او لیو اټ راځئ موږ زر زر دلته کوو خپله. صحیح شو. د 20 ایئرز ایج دی او دا څه شی دی، جنډر یې میل دی او کوم ډپارټمنټ کې دی، بي ایس سی کوي. صحیح ده. دا موږ سره یو ایریا کریټ شوه. زه راځم همدا ایریا څه شی کوم، بیا بار بار همدغه یو ایریا جوړوم چې ما سره مشکل اسانه شي. زه راځم دلته دا نیم چینج کوم ورته. فور ایگزامپل دا ما دلته کریټ که. صحیح ده. دغه یو ملټي ډایمنشنل ایریا وه او دا ما دلته کریټ که. نو چې دا ما دلته کریټ که، زه اوس څه شی کوم، زه راځم د دې لپاره چې زه دا پرنټ کړم. نو زه څه کار کوم، د دې لپاره یو ملټي یا داسې ورته وایي چې نیسټډ لوپ کریټ کوم. صحیح ده. زه به څنګه ورته یو لوپ کریټ کوم، زه ورته راشم یو لوپ به کریټ کړم چې یاره فور ایگزامپل ویریبل اے از ایکول ټو دې کې که تاسو وګورئ روز څو روز دي، 4 روز دي. نو زه به 0 نه واخله څو پورې اے لیس دین 4. صحیح ده. نو 4 دغه به پکې راشي پلس پلس. زه به دې دپاره څه شی وکړم، ما دا یو د دې د روز دپاره یو لوپ وچلولو. د دې دپاره چې د دې دا لوپس پکې وچلیږي نو زه دا دغه کوم. زه تاسو ته که در وښیم ډاټ رایټ او اے کې 0. صحیح ده. سوري زه دغه شم اے دا اے وچلوه. نو که زه اوس تاسو ته دلته در وښیم اوس ګوره دا به څه شی شي،
اونلی روز چې کوم دي هغه به دلته ډایرکټلی پرنټ شي. صحیح ده. نو که زه دا غواړم چې یاره ما ته دې کالمز هم پرنټ شي، نو زه بیا څه شی کوم، د دې دپاره د کالمز دپاره هم یو لوپ اخلم. نو بیا څه شی کې دا نسټډ لوپ دی. صحیح ده. زه ورته وایم چې ویریبل بی از ایکول ټو 0 او د دې کالمز څو دي، 4 کالمز دي، 1 2 3 4. د دې هم کالمز 4 دي. زه ورته وایم چې لیس دین 4 او بی انکریمنٹ کېږي. صحیح ده. او راځم او ورته وایم چې ډاکومنټ ډاټ رایټ او ته څه شی وکړه، ما ته په دغه ایریا کې کوم ایریا چې ما کریټ کړې ده، صحیح ده، د دې روز، صحیح ده، روز او د دې کالمز ما ته پرنټ کړه. صحیح ده. نو که زه ورته دا اوس ووایم دا به ټول ما ته دا دلته پرنټ کړي. زه راځم دا سیف کوم. ګوره دې څخه چې کوم هغه د دې منځ کې کوم موضوع هغه ختم شو. د دې لپاره چې زه دا لږ صحیح پرنټ کړم، نو زه راځم دلته ورته یو بریک اخلم. دلته ګورې ما ورته یو بریک واخیستو. زه ورته لږ سپیس هم اخلم. زه راځم نو تاسو اوس کتلی شئ چې هغه څنګه ما پرنټ کړی و هماغسې دا راغی چې کامران دپاره دا 20 نو د خپل ویلیوز راله. صحیح ده. نو دا د ملټي ډایمنشنل ایریز د پرنټ کولو یوه طریقه وه. کولی شئ تاسو له دې څخه څه شی وکړئ، یو ټیبل هم کریټ کړئ. ټیبل کولی شئ هغه بیا HTML ته ځي. نو که د چا HTML زده وي تاسو کولی شئ HTML کمانډز دلته یوز کړئ او د هغې څخه یو ټیبل د دې څخه جوړ کړئ. نو دا د ملټي ډایمنشنل ایریز طریقه وه. څنګه کولی شئ تاسو ملټي ډایمنشنل ایریز جوړ کړئ. نو ته کولی شئ تاسو دې لپاره د پرومپټ څخه هم کار واخلئ چې یاره مونږ د ویلیوز چې دی هغه د دغه له لارې واخلو. څه شی د پرومپټ له لارې تاسو کولی شئ. نو که د پرومپټ له لارې غواړئ یو نسټډ لوپ چې دی هغه به د ویلیوز اخیستلو دپاره کوئ او بل به د ویلیوز د شو کول لپاره کوي. دا به زه په تاسو باندې پرېږدم چې تاسو یې وکئ او یو اسایمنټ شانته کې به شي او تاسو یې خپله حل کوي. صحیح ده. نو په بل ټاپک کې چې دی په بل ویډیو کې به موږ تاسو انشاءالله په ایریا میتھډز باندې کار کوو چې د ایریاز کې کوم میتھډز دي او کوم کار کوي. صحیح ده. راځو بله ویډیو کې بیا کار کوو. اوس ویډیو کې امید دی چې تاسو ډېر څه زده کړي وي او ډېر څه باندې پوه شوي وي. د اوس وخت دپاره ښه وخت درته غواړم. الله پامان.